الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کتاب الاعتکاف کتاب دے په بیان د اعتکاف کې مصنف رحمه الله پدې کې مونږ او تاسو ته د اعتکاف بعضی مسائل او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معمول مبارک او داغه فضیلت به بیان کی. اعتکاف ډیر زیات فضیلت په حدیثو کې راغلی دی او پدې کې دغه خبره میاد ساتل پکار دی چې اعتکاف په آخري عشره کې سنت مؤکده دی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عمل مبارک معمول مبارک داو چې آخري عشره به خامخا اعتکاف فرمایله او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه اعتکاف دومره پابندی فرمایلی دا او نن سبا مسلمان بالکل غور او فکر ورته نه کوي. نو بهر حال اعتکاف کول نارینه د پاره په جماعت کې او د زنانو د پاره اعتکاف کول په کور کې چې یو ځای خاص کی پرده و غیره وهي نو هلته اعتکاف د دوی صحیح کیږي. بعضې ګمراه خلک وایي چې دا نه کیږي نو بهر حال هغوی خبرو ته مه ځئ. اعتکاف د زنانو په جماعت کې نه کیږي ښه ځکه چې نن سبا د فتنو دور دی. فرض مونځ دپاره چې یو زنانه نشي راتلی نو اعتکاف خو بیا سنت عبادت دی. هسې به یو خبره زه وکړم که زنانه راتلل جومات ته که شروع شو نو اوس جومات کې به د هلکانو د وجې نه بالکل به ځای نه وي نو دومره د فتنو دور دی نو خلک د عبادت دپاره به نه راځي خپل خواهشاتو دپاره به راځي. والعاقل تکفیه الاشاره. بهرحال عن ابن عمر رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت دی هغه فرمایي کان رسول الله و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم يعتكف العشر الاواخر اعتکاف به کولو آخری عشره کې من رمضان د رمضان المبارک یعنی د رمضان المبارک په آخري لسو ورځو کې به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعتکاف کولو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت او فرمایلو نو د روجې په آخري لسو شپو کې به خامخا اعتکاف کولو. نو ځکه علما هم دغه خبره کوي چې دغه اعتکاف چې دی دا سنتي مؤکده دی. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. عائشة صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان اعتکاف بے کولو عشر الاواخر آخری عشرہ کی من رمضان دا رمضان حتی توفاه اللہ تعالی تردی چی اللہ رب العزت اغا وفات کو روحی قبض کو ثم اعتکف ازواجه بیا بددوی بیان اعتکاف کولو من بعده رستو یعنی بیا د دین رستوی بیانو اعتکاف فرمایلو. نو ګورې دلته دغه لفظ رالی حتی توفاه الله تعالی تر دې چې د دې فانی دنیا نه هغه مبارک علیه السلام لاړو د وفات کېدونه تر آخره پورې یعنی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کړو نو اعتکاف به فرمایلو. نو په دې وجه باندې علماو دغه خبره ذکر کړې ده چې اعتکاف سنتي مؤکده علی الکفایه دی. ګوره علی الکفایه مطلب دا دی چې په کلی کې محله کې یو کس کېناستو نورو غاړه خلاصیږي او که څوک کېنناستو نو غاړه یې بنده ده یعنی د ټولو غاړه به بندېږي که یو کس هم کېنناستو. نو ثم اعتكف ازواجه من بعده بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د دې ازواج مطهرات رضی الله تعالی عنهن به اعتکاف فرمایلو. ګورې ما درته مخکې دا خبره وکړه
اوس دلته هم دا فهمیږي فقها فرمایي چې ښځې او په خپل کورونو کې اعتکاف کوي او دا د دوی لپاره په حق کې مستحق خبره ده چې په کور کې د ځان ته یو ځای مخصوص کې په هغه کې د اعتکاف کوي او بغیر د څه ضرورت نه دی ځینه دی نوځي او دغه چې دی کوم دا مخصوص ځای جوړ کړي دا زنانو جماعت ګڼل کېږي یعنی جماعت په حق کې ګڼل کېږي چې دا جماعت دی د زنانو. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري. ابو هريره رضي الله عنه روایت دی هغه فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وو يعتكف في كل رمضان یعنی اعتکاف به کولو په هر رمضان المبارک کې خو 10 ایام لس ورځې لس شپو اعتکاف به کولو. فلما كان العام الذي پکم کال چې مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک قبض فيه یعنی وفات کیدو نو اعتکف 20 یوما نو بیای شل ورځې اعتکاف وکړو یعنی پکم کال چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفات شونو په هغه کال باندې شل ورځې اعتکاف وکړو. ګورئ نو دلته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه عمل مونږ او تاسو ته بیانېږي شل ورځې اعتکاف فرمایلی دی. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی عمل نه دام پته لګي چې شل ورځې اعتکاف کول هم دا صحیح دی خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک چې و عادلس ورځو نو د دې وجنه فقهاو دغه فرمایلی چې اخري لس ورځې اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه دی. کتاب الحج کتاب دی په بیان د حج کې. قال الله تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس یو حق دی د الله علی الناس په خلکو باندې حج البيت حج کول د دې د کور من استطاع هغه څوک چې طاقت لري الیه دې ته سبیل د لارې. ومن کفر هغه چا چې انکار وکړو فإن الله بشک الله رب العزت غنی بې پروا دی عن العالمین د مخلوقاتونه الله رب العزت د مخلوقاتونه بې پروا دی. نو ګورئ د حج فرضیت د دې آیت نه مونږ تاسو ته معلومیږي. نو ګورئ ومن کفر او کم کس چې حج نه کوي نو دغه عملی چې دی تعبیر وګرځولو د کفر سره غنی عن العالمین. اوس کم کس چې حج نه کوي نو الله رب العزت د داسې کس نه بې پروا دی او دغه لفظ چې دی علما فرمایي چې دا دلالت کوي د رب العالمین په قهر باندې. اوس وګوره دلته دا راله چې ومن کفر چا چې کفر وکړو یعنی کم کس باندې حج فرض حج ونه کوي او مړ شي نو دا اوس دا کافر دی او کنه دا کافر نه دی تر هغه وخته پورې چې د حج د فرضیت نه انکار ونه کوي. کدی وی چې د حج فرض دی نه دا چا ویلي چې حج فرض دی دا خو د قرآن نو ثابت شو مخکې به حدیثو هم ثابت شي که دغه خبره وکړه نو دا کس کافر کی. یو دین علاوه چې دی یو کس حج ونه که په هغه باندې فرض و یقینا دا په دې باندې ګناهګار دی خو کافر نه دی. نو کافر به هغه کیږي چې کله د دین انکار وکړي دغه کس نو بغیر د انکار نه انسان کفر ته نه رسي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه أحمد والشيخان والترمذي. دلتا بنا د اسلام بیانی یعنی دلته فرمایي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بنی الاسلام علی 5 د اسلام بنیاد په 15 ستنو ولاړ دی. بنا د اسلام 15 شیزونو باندې یو شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله د دې خبري شاهدی ورکول چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله رب العزت نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت رسول دی. و اقام الصلاه امز پابندی کول قائم ول و ایتاء الزکات زکات ور کول و حج البيت د بیت الله شریف حج کول و صوم رمضان او د رمضان المبارک روزې نیول. دغه حدیث چې مخکې ذکر شوی
نو دلته امام نووي رحمه الله یو ځل بیا راوړو. نو ګورئ ځکه یې بیا راوړو چې په دې کې اشاره وکړي دې خبرې ته چې دین اسلام چې دی دا 15 ارکان لري او په دې کې آخرنی چې کله تکمیلي نو هغه د حج دی. نو ځکه یې بیا راوړو. نو د مناسبت د باب سره همدغه خبره ده چې حج هم د فرایضو نه دی. انکار باندې انسان کفر ته رسیږي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ابو هريره رضي الله عنه روایت دی، هغه فرمایي یو ورځ موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا خطبه ویلا، فقالوا فرمایل ايها الناس اي خلقو قد فرض الله عليكم الحج، الله رب العزت پتا سو باندې حج فرض کړی دی، فحجوا نو حج کوي. فقال رجل یو کس پوښتنه وکړه اکل عام یا رسول الله، اے د الله رسول په هر کال به حج فرض وي؟ فسکت نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سکوت اختیار کو، چپ پاتې شو. حتی قالها ثلاثا یعنی داسې 3 ځلې وشو، یعنی 3 ځلې پوښتنې وه. فقال رسول الله بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې لو قلت نعم لوجبت، که چېرته ما ویلې وی چې او نو لوجبت نو بیا به هر کال به در باندې حج فرض و. ولما استطعتم او د دې وس او طاقت به بیا تاسو نه لرلو، طاقت به نو، کما تاسو ته ویلي چې او هر کال نو دا په تاسو باندې هر کال فرض و بیا هم طاقت نو. ثم قال بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ضرونی ما ترکتم، ما پرېږدئ ما ترکتم تر څو چې زه تاسو یعنی تر څو چې زه تاسو ته څه شي حکم ونه کړم، یعنی تاسو ما پرېږدئ تر څو چې زه تاسو پرېږدم. فانما بس بېشکه خبره دا ده هلک من کان قبلکم، یعنی هلاک شوي وو هغه قوم چې و له مخکې له تاسو نه بکثرت سؤالهم، د ډېر سوالاتو د وجې نه د ډېر پوښتنې به یې کولې، واختلافهم علی انبیائهم او د خپلو پیغمبرانو سره به اختلاف کولو، دغه 2 شیزونو د وجې نه چې دی هلاک شوي. فاذا امرتکم بشیء فاتوا به ما استطعتم، او کله چې زه تاسو ته څه شی په باره کې حکم وکړمه نو فاتوا به ما استطعتم نو هغه بیا کوئ ما استطعتم څومره ستاسو طاقت وي. واذا نهیتکم عن شیء فدعوه، او کم شي نه چې زه تاسو منع کم نو هغه نه منع کیږئ، فدعوه هغه پرېږدئ. ګورئ فقال رجل اکل عام یا رسول الله، کس پوښتنه وکړه اے د الله رسوله په هر حال کې یعنی په هر کال کې حج فرض دی؟ اوس سوال کوونکي صحابي نوم په بل روایت کې ذکر دی چې عقرة ابن حابس رضی الله عنه. نو دی چې دی د حج عبادت په نورو عباداتو باندې قیاس کو، لکه مونځ شو، روژه شوه، زکات وغیره. نو پوښتنه یې وکړه په هر کال باندې به حج فرض وي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې پوښتنه باندې یعنی داسې ناراضګي اظهار وکړو. هغه دا که ما درته ویلې وي او نو بیا به هر کال حج چې دی په تاسو به فرض شوی و. ځکه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبره د الله رب العزت خبره وي، وما ينطق عن الهوى. نو بهرحال نو په هر کال به در باندې حج فرض وي، نو بیا به تاسو دومره وس او طاقت نه لرلې. نو مناسبت د باب سره دغه خبره چې حج په ټول ژوند کې یو ځل فرض دی، حکم د حج څه شی دی؟ د فرضیت دی، چې دا فرض دی چې کله طاقت وي تلو راتلو، پیسه در سره شته، الله رب العزت درکړي ده، نو دا فرض دی. نو دلته هم دغه معلوم شو فرض دی خو په عمر کې یو ځل. وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. ام دغه رنګي دا روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه هغه مبارک فرمای سئل النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړي شو، پوښتنه وشوه اي العمل افضل؟ کم یو عمل ډیر غوره دی؟ قال ایمان بالله ورسوله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله رب العزت
او هغه رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل. قیل بیا پوښتنه وشوه ثم ماذا، بیا کم یو عمل غوره دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الجهاد فی سبیل الله، الله رب العزت په لاره کې جهاد کول. قیل ثم ماذا، بیا پوښتنه وشوه بیا کم عمل دی؟ قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حج مبرور، یعنی هغه حج چې مقبول حج دی. مقبول حج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه في معصيه، یعنی حج مبرور نه مراد هغه حج دی چې الله رب العزت نافرمانی پکې و نشي. نو ګورئ په دې حدیث مبارک کې پوښتنه کیږي چې ای العمل افضل، زیات غوره عمل کم یو دی؟ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي؟ خو دې نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې دا ډېر احادیثو کې دغه خبره دغه سوال راغلی چې ای العمل ای العمل. دو حالاتو مطابق رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باغه جواب فرمایله. خو حکیم کس به پیجندو هغه موافق به خبره کول. والجهاد فی سبیل الله، الله رب العزت په لاره کې جهاد کول. قیل ثم ماذا، بیا پوښتنه وشوه. قال حج مبرور، بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مبرور حج دی. د حج درجه د جهاد نه وړاندې ده، لیکن دلته ورده ذکر کو داولی. دا خبر د اسلام په شروع کې و، د جهاد فرضیت وړاندې شوی دی، بیا د دین وروسته حج فرض شو. دا هم کیدای شي چې دا مسله هغه وخت وي چې کله جهاد فرض عین شي، یا کله چې کفار حمله وکړي. کنه کفار چې حمله وکړي بیا خو دفاع خو به تکیه ده ځان، نو په دې صورت کې بیا خو جهاد چې دی په حج باندې مقدم کیږي، نو بیا به ځان ورته ټیټ کړي حج دپاره. نو بهرحال ډېر وجې کیدلی شي. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق عليه. همدغه رنګ دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت دغه فرمای چې سمعت رسول الله، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی یقول چې فرمایلی من حج لله، کم کس چې حج وکي د الله رب من حج چا چې حج وکړو فلم يرفث ولم يفسق، دا سه حال کې چې جماع پکې نوی کړي، فلم يرفث ولم يفسق او نه کم فسق کاری پکې کړي وي، رجع کيوم ولدته امه، نو دی د ګناهونو نه داسې پاک کور ته را واپس لکه اوس چې د مور نه پیدا شوی. رجع کيوم ولدته امه، لکه څنګه چې یو ماشوم پیدا کیږي د خپل مور نه هیڅ ګناه نه وي، داسې هغه کس چې دی واپس کیږي. یعنی ګورئ یو کس داسې وي چې هغه حج وکړي او حج مبرور وي، نو د دې بدله الله رب العزت څه شی ورکوي؟ د ګناهونو نه بالکل پاکوي. یعنی الله حدیث مطلب دا دی چې الله رب العزت په لاره کې، یعنی الله رضا دپاره داسې حج وکړي یو کس چې صغیره او ګناهونو نه دا بچ وي. نو داسې کس حج نه چې کله واپس کیږي نو دا ګناهونو نه داسې پاک وي لکه نن چې د خپل مور نه یو ماشوم اوزیږي، مور اوزیږي ماشوم، نو څنګه پاک وي همدم دغه رنګې دغه حاجي د حج د واپسې نه داسې پاکي. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة متفق عليه. دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمای العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، یو عمره تل بل عمرې پوری داغي گناهونو کفاره وي، لما بینهما چې د دې په منځ کې شوی وي، یعنی هغه ګناهونه چې د دوی په منځ کې شوی وي نو د یو عمرې نه بل عمرې دغه کفاره ګرځېږي. او الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، او قبول شوی حج بدله چې دی صرف جنت دی. والحج المبرور ليس له جزاء، بدله نشته مگر د دې بدله جنت دی. نو یو عمرې تل بل عمرې پورې د ګناهونو کفاره ګرځي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور متفق عليه. عائشة رضي الله عنها نه روایت دغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل اے د الله رسوله مونږ په عملونو کې غوره عمل جهاد ګڼو، یعنی نرى الجهاد أفضل العمل، یعنی مونږ دغه ګڼو چې افضل
اعمالو کې چې دی هغه جهاد دی. وفلا نجاهدو ایا مونږ جهاد ونکړو یعنی مونږ ښځې جهاد ونکړو. فقال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې افضل الجهاد حج مبرور، یعنی ستاسو غوره جهاد قبول شوی حج دی. محدثین فرمایي چې په دې حدیث کې د عام وختونو کې د ښځو دپاره حج غوره عمل ښودل شوی دی. کله چې جهاد فرض عین شي یعنی کفار راشي د اسلامي ملکونو باندې حمله وکړي، بیا به په داسې صورت کې جهاد مقدم وي، نو بیا دا حج به مقدم نه وي. یعنی زنانه چې دی بیا به د مجاهدینو په خدمت کې هغې به مشغول وي، هغې به خدمت کوي، لکه زخمیانو دپاره څه مرهم تیارول، یعنی خپل وسه موافق چې سم ترې نه کېږي، او د مجاهدینو دپاره د خوراک څښاک وغیره انتظام کول. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. دام دا عائشہ بی بی رضی اللہ عنها نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل د عرفې ورځ به څومره دوزخیان د دوزخ نه آزادولی شي، دومره کسان په کومه بله ورځ نشي آزادولی. ما من یوم اکثر ان یعتق الله، دا چې الله رب العزت با آزاد کی عبدا من النار، بندگان د اورنا، من یوم عرفه، د عرفې په ورځ. ما من یوم اکثر، نو ګورئ بل ورځ داسې نشته لکه عرفې د ورځې په شان چې په دې ورځ کې زیات خلک الله رب العزت د جهنم د اور نه به دغه خلاص کی. په دې حدیث مبارک کې د عرفې د ورځې فضیلت بیان شوی دی، نو د عرفه په حج کې راځي، نو د مناسبت د باب سره دغه خبره ده. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة او حجة معي متفق علیه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمرة فی رمضان تعدل حجه، په روژه کې حج کول، په روژه کې عمره کول د حج برابر دی. او حجة معي، یا داسې وفرمایل لکه زما سره چې حج کړی وي. ګورئ دلته دا راله چې حج سره برابر دی که نه، تعدل حجة، نو د دې مطلب دا نه دی چې کم کس په روژه کې عمره وکړي نو د هغې چې په ذمه باندې کم فرضي حج وي نو بس هغه نه خلاص شو، بیا د حج کولو ضرورت نشته. نو داسې نه ده، بلکې د حج او ثواب په لحاظ سره یې داسې وفرمایل چې د حج د عمره چې دی دا د حج برابر دی ثواب په اعتبار سره، او چې کم فرض شوي هغه به ته کې. همدا کرنګي. وعنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم متفق عليه. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمای چې یوې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فان امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج، الله رب العزت د طرفنا په خپل بندگانو باندې یعنی په فرض شوی شیانو کې زما پلار باندې حج فرض شوی دی. یعنی ان فریضة الله على عباده في الحج ادرکت ابي شیخا کبیرا، خو زما پلار چې دی ډیر زیات ضعیف او کمزور دی، یعنی بوډا دی، سپینګیری دی. لا يثبت على الراحلة، په اس باندې نشي کېناسته، یعنی سوریدی پې نشي. افحج عنه، ای زه د هغې ته طرف نه حج کولی شم؟ قال نعم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او کولی شي. نو دلته دا راله چې ادرکت ابي شیخا کبیرا، یعنی زما په پلار باندې حج فرض شوی دی. د دې اوس دو مطلبه کېدی شي، یا دا چې بوډاتوب کې مسلمان شوی دی، او یا دا چې اوسه پورې غریب و نو چې بوډا شو الله رب العزت مال او دولت ورکو، نو مال او دولت د وجې نه حج به فرض دی. او بیا یې فرمایل چې لا یثبت علی الراحلة، هغه اس باندې کېناستلی نشي. یعنی مطلب دا چې دومره کمزوری دی چې
په سوارلې باندې کېناستلی نشي او پرې دغه خبره چې حج ارکان دغه بادا کی. او بیا هغه نه بعد وفرمیل چې افحج عنه زه د هغې د طرف نه حج کولی شم. نو علماو دلته لیکلي که یو انسان بل کس د طرف نه حج کوي دا په هغه وخت کې چې هغه ټول خرچه منلی وي یا حکم ورکړی وي یا مړ کېدو په وخت کې وصیت کړی وي چې زما پسې وکړه نو دلته بیا ممکنه ده. نو په دې وجه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایي تاسو د هغې د طرف نه حج کولی شئ. او بعضې علما فرمایي چې مور او پلار چې دي د دې وصیت او د دې نه مستثنا دي چې اولاد د مور او پلار د طرف نه حج کولی شي اگر چې مور پلار ورته اجازه هم نه وي ورکړي بس هغې وفات دي او وصیت یې کړی هم نه دی بس تکې نو کولی شي. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والترمذي. دلته لقيط بن عامر رضي الله عنه روایت هغه فرمایي هغه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو انه وتن نبی فقال ان ابي شيخا كبير زما پلار ډیر زیات کمزوری دی لا يستطيع الحج حج ته تلی نشي ولا العمره نو عمره کولی شي ولا الضعن نه سفر طاقت لري. مطلب دا و چې دا اسم نشي کولی زما پلار معذور دی نو اوس څه وکړمه. قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حج عن ابيك واعتمر خپل پلار طرف نه حج عمره وکړه. اوس دلته دا مسله ده چې یو کس حج ور باندې فرض شو هغه خپل حج ته نشي تلی معذور دی یعنی داسې په معذورۍ کې اخته دی چې هغه ټول عمر د پاره وي یعنی ړوند دی یا بل داسې معذور دی چې تر مرګه باندې دا نه ختمیږي یا بوډاتوب شو په داسې حال کې بل کس د طرف نه حج کولی شي خو په دې شرط چې کم کس د طرف نه حج کیږي هغې هم دا خرچه به منلی وي او حکم به ورته کړی وي داسې کس دپاره حج چې دی صحیح کیږي او د وصیت یې کړی وي د مرګ نه مخکې. او بعضې علما فرمایي چې اولاد د خپل والدینو د طرف نه حج کولی شي او په دې باندې دا حکم کولو یا وصیت کولو ضرورت هم نشته. او په دې حدیث کې چې کوم دغه ذکر دی نو په دې کې تعویل کولی شي چې هغې ښځې ته به د هغې پلار وصیت هم کړی وي او خرچه به یې هم ورکړې وي نو ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د پلار د طرف نه حج وکړه. او بعضې علما فرمایي چې مور او پلار د دې نه مستثنا دي چې ضرورت نشته چې وصیت یې کړی وي یا څه. نو چې کله دا خبر راله چې علما فرمایي چې والدین مستثنا دي نو بیا پکې هیڅ اشکال پاتې نشو بس بالکل جائز دی. نو بهرحال وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين رواه البخاري. سائب ابن يزيد رضي الله عنه نه روایت دی هغه فرمایي حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی په ما باندې حج وکړی شو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په معیت کې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وما فی حجة الوداع کې وانا ابن 7 سنین په دې وخت کې زما عمر 2 کاله. نو اوس دلته دا خبره چې نابالغ ماشوم حج کیږي او کنه بالکل حج صحیح کیږي خو دغه حج چې دی دا د به نفلي شمارل کیږي نو حج ثواب ملاویږي. اوس بله خبره دا ده چې کله اوس دا ماشوم غټ شي په دې باندې حج فرض شي نو دا ورته کافي کیږي او کنه دا ورته نه کافي کیږي بیا به دوباره دا به حج کوي هغه فرض به بیا ساقطېږي. امام ابو حنیفه رحم الله مسلک هم دغه دی او په نابالغې وخت کې چې کم حج کړی دی هغه بلوغ ته چې ورسېدو کم حج په فرض شوی د هغې د وجې نه د ذمه هغه نه ساقطېږي بلکې اوس به بیا حج کوي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا فقالت لي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی هغه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر روحا کې یو څو کسانو سره مخامخ شو
یعنی لقی رکبا بالروحا یعنی سوارو د روحا په مقام کې، روحا د مقام ځای دی، یعنی ملاقی شو، لقی ملاقی شو رکبا یعنی اوخانو باندې هغه سپارو. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل من القوم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک یې؟ قالوا المسلمون، هغه ویل چې مونږه مسلمانان یو. قالوا من انت، هغه فرمایل چې تاسو څوک یې؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رسول الله زد الله جل شانه رسول یم. فقالت لهذا حج، فرفعت امرأة صبیه، په دې کې یو ښځه خپل بچی چې دی ماشوم داسې راپورته کړو. پوښتنه یې ترېنه وکړه لهذا حج، د دې بچی حج کیږي یعنی دې ماشوم؟ وقال نعم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او کیږي، ولکه اجر و اجر به تا ته ملاویږي. یعنی نعم ولکه اجر، ثواب به تا ته ملاویږي. نو د ماشوم حج چې دی هغه صحیح دی، د دې ثواب چې دی والدینو ته به ملاویږي. او چې کله ماشوم بیا غټیږي نو دا چې حج په فرض بیا به دوباره کوي، نو دا به ورته کافي کیږي نه. دغه حدیث مبارک مخکې په ابتدایي سبقونو کې دا تیر شوی دی. وعن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاری. انس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اوخ باندې حج کولو، وکانت زاملته، او پاغه سفر توخه هم دی. یعنی ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ار اړون کې د اوخ کجاوی باندې تشریف فرماو، یعنی ناسو حج کولو. یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د سورلی اوخ یعنی بل نه و. او د دینه مراد چې د کم حج د حجۃ الوداع د زکه چې د دې حج نه علاوه بل حج رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه دی فرمایلی. علی رحل یعنی سفر د پاره لوخي سامان سورلی وغیرہ، مطلب دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وکړو د دوی سره د سفر سورلی ځان ته جدا نه و. یعنی په هغه سورلی باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سفر فرمایلو چې په هغه کې د خوراک سکاک سامان وغیرہ هم پروت. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه کامل تواضع ته اشاره ده. بل طرف ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په معمولی شان سامان سره حج کولو ته هم اشاره ده. نن سبا چې خلک حجونه ته ځي هلته نه ښه ډېر سامانونه راوړي او دلته هم پوره رواجونه وي. نن سبا چې دی مونږ هر څه ډېر ګران کړي دي. واده مونږ نشو کولی، اول واده خو پرېږده خو هسې هم نشي کولی، یعنی اول واده خو الا ماشاءالله څوک وکړي، د دویم خو څوک تصور هم نشي کولی. دومره د فضولیات او خرچې دي. او نن سبا چې عمره هم کې نو دومره خرچه دې راځي چې لکه 2 ودونه دې کړي وي، او چې بیا حج نو هغه خو بیا پرېږده، هلته نه به هم شیزونه راوړي او دلته به ماخلي، هر یو کس به مسواک ورکړي، پلانې به ورکړي پلانې. نو دغه شیزونه په اسلام کې ضروري نه دي چې یو کس وایي په ما باندې حج فرض دی خو زه بیا روټۍ نشم ورکولی. نو مه ورکولی، تا ته چا ویلي چې ته روټۍ ورکه؟ حج دپاره خو دا ضروري دی چې ته دومره طاقت ولري چې تلی او راتلی شي، ټیکټ در سره وي او داخله کولی شي، او چې ته حج ته ځې او په کور کې دی خلک لوږي د لاسه نه مړه کېږي، بس هغوی ته سامان مامان دا پوره کولی شي. نو حج په تا باندې فرض دی. په عمر کې خو به یو ځل ضرور کې. او دې نه علاوه دغه فضولیات دغه د دین او اسلام سره څه تعلق نشته چې ته چاته ګاډۍ راوړه، چاته سپری راوړه، او دا نن سبا موږ ضروریاتو نه ګڼلي دي. یعنی حج سره موږ دا لازم ګرځولی چې بس حج چې څوک کوي نو دغه خبره لازم ده. نو داسې فضولیات دي. وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت دے فرمائی كانت عكاظ وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، یعنی جاهلیت په وخت کې، یعنی د اسلام نه وړاندې په زمانه کې دغه عکاظ او دغه مجاز او ورپسې دغه چې و دا بازارونه و. نو دغه بازارونه په زمانه د جاهلیت کې فتأثموا ان يتجروا في المواسم، نو دوی به دا ګناه ګڼله چې په موسم په حج کې یعنی سوداګري وکړي. نو دا به حج دغه
دوی به دا ګناه ګڼله. فنزل، نو دا آیت نازل شو چې لیس علیکم جناح، په تاسو کې څه ګناه نشته، ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې حج په ایامو کې رزق تلاش کوي، یعنی سوداګري وکړي. نو علما فرمایي چې د دې حدیث مبارک نه دا هم پته لګي چې حج موسم وي او یو کس سعودي ته لاړ شي، نو ضرورت په اندازه چې دی هغه دپاره تجارت کول دا جایز دی، اگر چې کمال پدې کې دی چې مکمل طریقې سره انسان خپل ارکان پوره کړي د حج، او تجارت وغیره ته بالکل پام مونه کې، ځکه چې انسان عبادت دپاره تللی وي او ښه ذکرونه او عبادتونو کې خپل وخت تیر کړي. نو بهرحال د حج په موسم کې ضرورت په وخت کې تجارت کول دلته جایز دی، لکه څنګه چې په دې حدیث مبارک کې موږ تاسو ته ذکر شو.